السلام علیکم څنګه یې ښه جوړ یاست تکړه یاست په خیر ښه خو په جوړ یاست وخت مو نه درځي کوم درځي چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې وکړو سبجیکټ به دلته څه شي دلته به زه تاته هیپاټایټس پروفایل در وښیم چې په هیپاټایټس کې کوم ټیسټونه کېږي او پر هغو باندې ما ویډیو پر ځینې ټیسټو باندې ما ویډیو جوړ کړی پر ځینې چې مې نه ده جوړ کړی هغه به په دې کې راسیسېده او دلته به زه تاته هیپاټایټس بي کوم چې دی د دې پوره سټرکچر یعنې د ده کوم شکل چې دی دا به در وښیم بل په دې کې ځینې نور ټیسټونه دي چې هغه پاته دي هغه به هم په دې کې در وښیم راځئ چې ځو پر مخ اوله راخلو هیپاټایټس پروفایل صحیح ده او دا ویډیو لږ اوږدېږي وخت به پیدا کوي بیا په دې وجه باندې سر په خلاصېږي کنې نه په خلاصېږي صحیح ده هیپاټایټس پروفایلز اوله راځي هیپاټایټس A وایرس B AB IgM د دې دلته چې AB راغله د دې مطلب دا د انټي باډیز صحیح ده پر دوم نمبر چې دی هیپاټایټس A وایرس AB IgG اوس ګوره IgM او IgG مطلب دا دی چې IgM زوړ شي نوی شي او IgG چې دی دا زوړ شي چې هغه زه اوس هلته مخ ته سر در خلاصوم صحیح ده او په دې کې به دا هم در ورښیم چې د تور جړي چې کوم B چې ده دا زوړ څنګه معلومیږي نوی څنګه معلومیږي او پرمختګ چې کوي هغه دپاره به کوم ټیسټ کوو صحیح ده هغه هم در ښیم په دې کې صحیح ده او راځو په درېم نمبر هیپاټایټس B کور IgM ورته ویل کېږي هیپاټایټس B وایرس DNA کوانټیټیټیو ورته ویل کېږي د دې مطلب دا دی چې دا کوم PCR چې دی وایرل لوډ تېر شي صحیح ده هیپاټایټس B وایرس بای PCR مطلب دا دی چې ساده یا کوالټیټیو چې دی یا کوالټیټیو چې دی هغه ساده ته ویل کېږي صحیح ده هیپاټایټس BE انټي باډیز هیپاټایټس BE انټیجنټس hepatitis C virus AB, hepatitis C virus by PCR, hepatitis C virus genotyping, hepatitis C virus RNA quantitative, hepatitis delta antibody, hepatitis E virus AB, hepatitis E virus IgG, hepatitis B core AB or hepatitis AB total. یعنی دا ټوټل چې دي دا کوم نومان چې ما واخیستل دا ټوله د هیپاټایټس پروفایل کې راځي یعنی دا که تا د هیپاټایټس پروفایل مطلب دا دی چې تا یو ځینې څو کسان یا یو څو ټیسټه سره یو ځای کړله هغه ته پروفایل به کېږي یعنی دا په یوه پروفایل کې راځي دا ټوټل دا چې دی د مکمل په هیپاټایټس پروفایل کې دا ټیسټونه راځي دلته به زه تا ته چې در وښیم په دې ویډیو کې نور مخته په دې ویډیو کې به زه تا ته هیپاټایټس B پروفایل در وښیم یعنی چې کوم د هیپاټایټس B یعنی د تور جړي چې کوم B وایرس دی د دې چې کوم دا کوم پروفایل چې دی دا درښیم چې په دې کوم ټیسټونه چې ویلي دي او په دې کې به زه تا ته زوړ نوی پر مخ ځي نه ځي د دې نومان چې شته دا ولې دا نوم ورکوه کېږي دې ته دا به ټوله په دې کې در وښیم لکه هیپاټایټس B کور IgM به در وښیم هیپاټایټس B وایرس DNA کوانټیټیټیو به در وښیم دا وایرس چې دی دا DNA چې دی دا اوس نه در ښیم PCR هغه په بعد کې در ښیم خو لیکن په دې کې به زما مقصد د B چې کوم نور شیان چې دي لکه هیپاټایټس B وایرس بای PCR در ښیم هیپاټایټس B انولپ انټي باډي در ښیم هیپاټایټس B انولپ انټیجنټ در ښیم یعنی په دې کې دا نومان ګرځ در ښیم چې یعنی سرفیس څه مطلب لري اور AB مطلب چې دی دا به در وښیم زوړ څنګه راځي نوی څه مطلب دی دا به دلته سر خلاص کوم صحیح ده او د سر د خلاصولو د مخ څخه به یو شی په یاد وساتئ زوړ مریضۍ ته یا زوړ انفیکشن یا زوړ میکروب چې سړي ته لګېدلی هغه ته کرونیک وایي صحیح ده هغه ته کرونیک وایي اور IgG د هغه دپاره استعمالیږي صحیح ده او په نوې چې کوم مریضي موږ ته لګېدلی وي هغه ته اکیوټ وایي صحیح ده نو اکیوټ او کرونیک چې ده دا بیا فرق سره وایي صحیح ده کرونیک چې دی هغه چې د مثال چې د شپږ میاشتو څه کم مریضي یا کم انفیکشن یا کم وایرس چې موږ ته ولګېږي د شپږ میاشت وخت هاخوا ته تېر کړي زموږ په جسم کې هغه ته کرونیک وایي کېږي صحیح ده اور اکیوټ چې دی دا بیا چې کله زموږ په جسم کې مرض ولګېږي دم په دمه یعنی دم په دمه نو هغه مرض چې شپږ میاشتې زموږ په جسم کې تېر کړي نو هغه ته وایي کېږي اکیوټ صحیح ده او کرونیک چې دی دا بیا پر دوه قسم دی صحیح ده یو دی وایرمیک یو دی کیریر یا وایرمیا په نامه باندې صحیح ده وایرمیا یا وایرمیک چې دی دا هغه حالات ته ویل کېږي یا هغه وایرس ته ویل کېږي چې هغه ان کنټرول وي
یعنی هغه خپل در کنټرول وتلی دی. هغه څه چې هم کې زموږ په جسم کې ډي ان اے جوړوي، خپل ځان جوړوي، ریپلیکیشنز کوي، یعنی د خپل ځان دی ډبلې زیاتوي، جوړوي، ځان سره زیاتوي په د جسم کې. هلته دی په اینې کې ځان سره زیاتوي دی، یعنی لکه سایروسیز مریضي ولګي یا کینسر، هلته اینه خرابوي، اینه خوري، دی خپل د ځان څخه زیات جوړوي، ریپلیکیشنز جوړوي، زیاتوي سره. یو دی کیریر چې دی دا بیا کنټرول دی، سیده دا بیا داسې دی چې په جسم کې یي خو مړ پروت دی، یعنی هغه نور دغه نه جوړوي، نور ریپلیکیشن نه جوړوي، نور خطرناک نه جوړوي، سیده. اور ما چې په جسم کې پروت یم اور داسې چې هغه یو بل ته سره ځي تاوان نه رسوي، یعنی هغه ځان نور نه خرابوي سره، سیده. او مریضي چې ده دا پر دې باندې ما ویډیو جوړ کړی دی چې نه څنګه خرابوي څنګه نه خرابوي، پر دې باندې پارټونه پارټ 3 پارټ 4 دا بیخي ډېر غټ سیریز جوړ شوی دی، سیده. او ویرمیک لفظ خالي په یاد دلته وساته چې دا پرمختګ مریض ته دغه ته وایي، وایرس ته وایي، یا ویرمیک یا ویریما، سیده. نو چې دا وایرس چې دی دا ځان نور ډبلي. کیریر لفظ دا دی چې دی ځان نه ډبلي. دلته مخته سر باره ته خلاصوم، سیده. اوس راځو چې یو شی لا دغه که بیا وځو مخته، سیده. ای بي چې راغلی د دې مطلب دا دی چې انټي باډیز ده، اور ای جي چې د ده سره راغلی د دې مطلب دا دی انټیجنټس، سیده، انټیجنټس. اوس سټرکچر در ښایم، بیا به پر دې مین سبجیکټ باندې خبرې در سره وکړو، سیده. سټرکچر په دې ډول در ښایم چې هلته دې مخته به راشه سم سر په خلاصېږي، سیده. اوس ګوره دا وایرس دی، دا مکمل چې دی دا وایرس دی، دا چې دی وایرس دی، ښه. نو دا وایرس بیا څه چې هم کې دلته یو لیکه داسې په راغلی، داسې یوه لیکه پر جوړي، یوه لیکه داسې دننه پشکې جوړي، یوه لیکه داسې دننه پشکې جوړي، یو دا ټیک، او دا لیک پر سر باندې داسې ټیک ټیک شان دی، سیده. نو که دلته په دې ویډیو کې یعنی دلته مخته که ما زه دلته دا سټرکچر چې ډېر ډیپ نه در ښایم، هغه وایرولوژیک دی، بیا سم سر د خلاصوم، خالي په یاد وساته. نو دلته دا کم سرفیس ته وایي کېږي انولپ وایي کېږي، سیده، انولپ. دا مکمل چې دی دا انولپ دی، سیده، دا اول سر ته، سیده. نو که دلته د دې سر داسې خالي سر رالی، یعنی داسې نقطه وه، داسې سر پر دا شی وه، د په دا ځای باندې داسې خالي لیکه وه، هغه ته وایي کېږي سمال هیپاټایټس بي سرفیس انټیجنټ. ګوره دلته چې اس رالی دا سمال بلل کېږي، سیده، سمال انولپ هم وایي کېږي، سیده. نو دلته چې کوم دغه رالی، یعنی دا چې دی کوچنی سرفیس چې دی هغه انټیجنټ پر دا ځای باندې پروت دی، سیده. یعنی دا کوچنی سمال هیپاټایټس یعنی هیپاټایټس بي سرفیس انټیجنټ دی، دا یعنی دا کوچنی انټیجنټ پر دا ځای پروت دی، سیده. دلته که اوس رالی ایم هیپاټایټس بي ای جي رالی، د دې مطلب دا دی چې کوم میډل والا، دلته ګوره داسې ټکي لري په دا بله، دلته په غل کې چې کوم عکس ښکاره کوم په هغه باندې سه، د دې مطلب دا دی چې کوم میډل هیپاټایټس بي سرفیس انټیجنټ، یعنی کوم د مابینځ ده، د مابینځ ده، ګوره دلته هم جلا شی دی، دلته هم جلا شی دی، په مابینځ کې چې کوم انټیجنټ بلل کېږي، سیده. او یو دلته راځي علم مطلب دا دی چې لارج هیپاټایټس سرفیس انټیجنټ، یعنی کوم غټ انټیجنټس، سیده، غټ. دته انولپ پروټین هم وایي کېږي، یعنی لارج انولپ پروټینز. انولپ مطلب د الفافې ته وایي، دا انولپ مطلب دا دی چې یو الفافه، یعنی دا وایرس داسې جوړ دی لکه کوچنی الفافه خانه، سیده. نو دی وایي دا لارج هیپاټایټس یعنی غټ سایز باندې چې کوم پروټین دی انټیجنټ دی په سرفیس باندې دی دا درشي، سیده. دا خو څو انولپ، سیده، دا انولپ، دا کور ته انولپ وایي کېږي، یعنی انولپ مطلب دا دی چې دا لفافه ده لکه لفافې په شیپ کې چې، سیده. انولپ اوس ګورئ لفافې ته شان اچوي مابین ته لوړ چوسو انولپ یعنی سرفیس، دته انولپ وایي کېږي. دا ځل مخته په یاد ساته، بیا هلته مخته اکیوټ کرونیک کې مسله درته جوړېږي. نو دا خو انولپ څو د دې پر سر باندې چې کوم پروټین و هغه انټیجنټ هغه مې در وښایستی دی. دلته په مابینځ کې یو کور ورته وایي کېږي، کور په نامه باندې، سیده. دا بیا مخته هیپاټایټس سی په نامه باندې راځي، سیده، هیپاټایټس سی، سیده. نو هیپاټایټس بي سی، سیده. نو دا چې دی دا کور چې دی دا بیا جینز دی. جینز مطلب چې دی جین، اوس ګوره لکه اوس زه چې دا خبرې کوم یا مثال یو کت، اوس زما کت چې دی مثال اوس په 5 ته رسېږي، مطلب 5 ته ورسېږي، نو دا 5 ته رسېدل د کوچنیوالي څخه غټېدل، دا د کوچنیوالي څخه در غټېدل پرې، نو دا چې دی دا د جین کار دی،
جین یو کوډ موږ رسوي، یعنی کوډ رسوي، یو خبرې رسوي. مثال ته اوس ګوره په موبایل کې یو میسج استی، دا میسج تګ و راتګ یو چاته ته خبر استی یا په یو میموري کارډ کې ته یو فلم یو شی مې ځان ته استی، دغه میموري کارډ چې دی دا جین چې دی دا د میموري کارډ په رقم کار کوي. یعنی د کې د کوډ د خبرې د شام په ملګره پټ سوي چې یا د انسان قد به دونه غټوم دونه به کوم دونه کې دا د جین دا کار دی. نو دا کور چې دی دا جین دی، په وایرس کې دا جین دی. نو دا کور چې دی دا څه چم کوي د وایرس ته دا دغه کوي، دا کوډ د وایرس ته ساتي چې زه به نور چیرې ځمه څونه به غټوم کوم ځای ته به کوم دوه مارې به جوړوم که به نه جوړوم. دا کور کار دی سیده په دا مابینس کې چې دی دا مابینس کې دا ډي ان اے ده سیده ډي ان اے د کم میراثي ریښې چې دی دا چې کله موږ بیولوژي شروع کړه وایرولوژي موږ سره شروع کړه په دې ښه ډیټیل باندې سره خلاصېدو ویډیو ډېر اوږده کېږي په دې وجه باندې زه کوشش کوم چې کوچنی یې کړم سیده. نو دا ډي ان اے دی، دا کوچنی ټکی چې دی دا پلومیریز دی سیده پلومیریز چې دی دا یو انزایم دی، په دې نیم بیا زه سر د خلاص هم سیده. نو دغه نومان خالي په یاد وساته چې دلته شارټ فارم دا نومان چې مطلب لري څه نه دی سیده. لارج انولپ پروټین دی، میډل سرفیس انټیجن راځي، سمال انولپ پروټین سیده. اور سی چې راله دغه مطلب دا دی چې هیپاټایټس کور اور اے جی ورشي چې ورسره اے جی خوا د انټیجنټس او اے بي د انټي باډیز ده سیده. یو بل شی په یاد وساته دلته ډبل سټنډرډ ډي ان اے نوم هم راځي، یعنی ډي اس ډي ان اے ډبل سټنډرډ ډي ان اے مطلب دلته دا دی چې دا ډي ان اے ډبل دی سیده، دا ډي ان اے ډبل دی سیده. دلته په دا ځای کې د کم د ډي ان اے چې د ډبل دی سیده. نو اوس راځو سبجیکټ ته. ښه اوس په دې کې معلومیږي چې دا زوړ څنګه دی، موږ څنګه معلوم کړو موږ جسم چې واکسین شوی دی، موږ په ځان پوه شو چې یار موږ جسم واکسین لګېدلی دی نه دی لګېدلی، جسم کې څنګه طریقه ده څنګه نه ده سیده. راځئ چې ګورو هیپاټایټس بي سرفیس انټیجنټ دا ټیسټ که دې وکړې پازیټیو نیګیټیو راغلی، بیا چې ته بل ټیسټ ورسره وکړې دا مطلب درې څلور ټیسټ یو ځای کېږي، بیا په سړي ته معلومېږي چې دا زوړ دی که نوی دی سیده. نو که ته هیپاټایټس بي اس یعنی سرفیس انټیجنټ چې وکړئ نیګیټیو راځي، بیا یې راولاړ شولې انټي هیپاټایټس بي کور دی وکړئ هغه هم نیګیټیو راځي، بیا راولاړ شولې انټي هیپاټایټس بي سرفیس دی وکړئ دا هم نیګیټیو راغلی. یعنی دا درې ټیسټ چې نیګیټیو راغله د دې مطلب دا دی یا د دې مریض د چې کوم دا ټیسټ دا درې ټیسټونه نیګیټیو راغلی د دې مریض د دې مطلب دا دی چې دی بالکل وکې دی، دته هیڅ مشکل نشته، دته وایرس نه دی لګېدلی، هیڅ طریقه مسله نشته سیده. بیا راولاړېږو اوس ګورو بل مریض چې ګورو نو هغه به ته څه مکې هیپاټایټس بي اس یعنی دلته زه شارټ فارم درته وایم باید څه خپل سر په خلاص شي ده. هیپاټایټس بي اس اے جي چې دی وکړئ هغه نیګیټیو راغلی، اور انټي ایچ بي سی چې دی وکړله ایچ بی سی یعنی کوم هیپاټایټس بی کور دی وکړئ هغه پازیټیو راغلی، اور انټي بي اس یعنی هیپاټایټس بی سرفیس دی وکړئ دا هم پازیټیو راغلی. د دې مطلب دا دی چې دا درې ټیسټ دا رقم راشي، اور هیپاټایټس بی اس اے جی چې نیګیټیو وي اور بی سی پازیټیو وي اور هیپاټایټس بی اس چې دی دا هم پازیټیو دی. د دې مطلب دا دی چې دا امیون ډیوز شوی دی یعنی ټول نیچرل انفیکشنز. نو دی وایي چې دا زموږ په جسم کې دا زموږ کوم جسم حکومت چې دی دا دونه زورور دی یعنی دونه قدرتي طور باندې دا زموږ په جسم کې دا کوم انفیکشن لګېدلی دی دا زموږ جسم زموږ کوم حکومت چې دی دی خپله ریزالټ کړی دی یعنی ختم کړی دی زموږ په جسم کې دا وایرس زموږ په جسم کې ختم کړی دی، نه د ویکسین ضرورت شته نه د بل شي ضرورت شته، د جسم څه وړی دی په قدرتي طور باندې زموږ کوم د جسم حکومت چې دی دا د جسم څه ورک کړی دی ریزالټ کړی دی ختم کړی دی سیده. یعنی دا درې ټیسټ چې دا رقم پازیټیو راشي سیده. نو دا رقم طریقه باندې راشي. اوس راځو یعنی بله طریقه باندې چې دی وکړو یعنی هیپاټایټس ایچ بی ایس اے جی نیگیټیو راشي اور انټي ایچ بی سی نیگیټیو راشي اور انټي ایچ بی ایس پازیټیو راشي. یعنی دا درې ټیسټ چې تا وکړه دا رقم چې راشي نو د دې مطلب دا دی چې امیون ډیو ټو هیپاټایټس بی ویکسینیشنز دی وایي یا دا زموږ جسم دونه زموږ د جسم حکومت دونه زورور دی چې هغه خپله د جسم څخه ویکسین کړی دی
یعنی ختم کړی دی د جسم څخه ختم کړی دی یا زموږ په جسم کې موږ ته ویکسین لګېدلی دی کوم چې د تور جړي ویکسین راځي هغه زموږ په جسم کې زموږ ته لګېدلی دی خطره خبره نشته بالکل دا ویکسین شوی دی سیده نو دا رقم چې داسې پازیټیو و دا رقم نیګیټیو چې راشي د دې مطلب دا دی سیده اوس راځو زوړ نوی به څنګه پشکو معلومو اخو د ویکسین طریقه سول اوس زوړ نوی به ته څنګه ځان ته معلومه سي اوس هغه بیا تاسو چمکې اول ور راولړې هپاټایټس بی اس ای جی بکه کاغه ټیسټ پازیټیو رالی بیا به څه چمکې انټي ایچ بی سی بکه هغه پازیټیو رالی بیا به راولړې شي انټي ایچ بی سی آی جی ایم پازیټیو بکه آی جی ایم جو کې نو هغه هم پازیټیو رالی نو بیا به څه چمکې انټي ایچ بی سی وکړه نو هغه که نیګیټیو رالی یعنی دا څلور ټیسټ که تا وکړله دا کوم پازیټیو او نیګیټیو رالی د دې مطلب دا دی چې دا اکیوټ دی یعنی دا دم په دمه لګېدلی دی د دې مریضي یعنی د دې وایرس یا د دې انفیکشن یا د دې میکروب شپږ میاشتې کېږي زموږ په جسم کې دم په دمه دې ته اکیوټ وایه دا یعنی اوس تازه تا ته لګېدلی دی دا مرض او په دې کې دا جیم اوس ګوره پازیټیو رالی جیم لفظ هم دا دی چې تازه په تازه چې کوم وایرس سړي ته لګېدلی یعنی دا په دې موږ دا معلوموای شو چې موږ په جسم کې چې کوم وایرس دی دا اوس شپږ میاشتې کېږي چې موږ په جسم کې شته ښه اوس راځو کرونیک دپاره به ته څه چمکې هپاټایټس بی اس ای جي بکه بیا به راولړېږي انټي ایچ بی سی بکه که اوس هغه هپاټایټس ای جي پازیټیو رالی اور بیا راولاړ شولې دا ټیسټ چې وکړې انټي ایچ بی سی دی وکړې دا هم پازیټیو رالی بیا راولاړ شولې انټي ایچ بی سی آی جی ایم دی وکړې دا نیګیټیو رالی اور بیا یې رالی انټي ایچ بی ایس دی وکړې دا هم نیګیټیو رالی نو که دا دوه پازیټیو رالی او دا دوه نیګیټیو رالی د دې مطلب دا دی چې دا مریض زوړ دی د چې دا کوم وایرس دی دا کوم تور جړی چې دی زموږ په جسم کې دا د شپږ میاشتو اوښتی دی یعنی دا خطرناکه دی او زموږ په جسم کې پروت دی دا د شپږ میاشتو اوښتی دی ښه اوس به په دې کې زه تا ته در وښایم چې پرمختګ کوم وایرس کوي هغه ته څه شوی کېږي هغه څه کوم ټیسټونه به کوي او چې کوم پرمختګ نه کوي هغه ته به کوم ټیسټونه کوي ښه نو اوس راځو هپاټایټس بی اس ای جي دی وکړي دا پازیټیو رالی بیا راولاړ شولې هپاټایټس بی ای ای بی آی جی ایم دی وکړي ای چې شوه انولف و سیده ای بی څه مطلب و انټي باډي سیده مخکې مې درته ویلي وه نو هغه انولف که نیګیټیو رالی اور هپاټایټس بی اس ای جي پازیټیو رالی اور هپاټایټس بی ای بی آی جی ایم نیګیټیو رالی اور هپاټایټس بی ای انټیجنټ یعنی ای جي پازیټیو رالی یعنی دا درې ټسټه د دې مطلب دا دی چې دا کرونیک اکټیو دی یعنی دا زوړ مریضي ده اکټیو ده فعال دی یعنی دا وایرس چې دی زموږ په جسم کې فعال دی دا وایرمیک هپاټایټس ته واوښتی وایرمیک لفظ چې شو مطلب دا در کنټرول وتلی دی ان کنټرول سو زموږ په جسم کې دی در کنټرول وتلی دی ځان نور کې دی فل اکټیو دی کرونیک دی زوړ مرض دی شپږ میاشتې اوښتی دی دا وایرس نور پرمختګ روان کړی دی زموږ په جسم کې نور پرمختګ روان کړی دی ځان نور جوړوي نور تاوان رسوي ښه نو دا ګوره انولف مطلب چې شو هغه الفافا یعنی هغه کور یې شته هغه هلته نور هم روان دی انټیجنټ یې نور هم روان دی سیده اوس راځو ګورو چې پر مخ نه ځي هغه څنګه راځي سیده هغه دپاره که ته هپاټایټس بی اس ای جي دی وکړي ټیسټ یې پازیټیو رالی بیا راولاړ شولې هپاټایټس بی سی ای بی آی جی ایم دی وکړي ای بی یعنی ای بی یو ای جي ده یو ای بی ده انټي باډیز نو هغه جی ایم هم پازیټیو رالی بیا راولاړ شولې هپاټایټس بی ای آی جي دی وکړي دا نیګیټیو رالی د دې مطلب دا دی چې دا رقم داسې پازیټیو نیګیټیو راشي د دې مطلب دا دی چې دا کرونیک دی زوړ مرض خو دی دا تور جړی چې دی دا زموږ په جسم کې زوړ خو پروت دی لیکن کیریر دی کیریر مطلب دا دی چې زموږ په جسم کې پروت دی نقصان نور نه رسوي نور مخ ته ځي نه نور مثال پر خپل ځان ډبلوي نه جوړوي نه دا کیریر دی یو بل ته سره ځي لیکن نقصان نه در رسوي د دې ټسټو دا مطلب اوس ښه دا وایرس به ته دا ټسټونه به څنګه کوې دا بي یو سي دا به څنګه معلوموې څنګه طریقه به کوې د دې لپاره خپل کیټان راغلي دي
نو هغه کټانه کې 5 خانې دا رقم جوړي په دا هر کټ کې داسې خانې جوړې دي لکه په دا کټ کې چې ګورې هر یوه ته خپل نوم لیکلی بس ما چې خالي سیرم ور واچوه که 2 لیک راغلی خو هغه شی پازیټیو دی که یوه لیک راغله نیګیټیو دی پر کټ ما ډېر ویډیو جوړ کړی دي په تور جوړې کټ باندې مې جوړه کړي دي چې یوازې د هپاټایټس بي اس جي څنګه کې نو د ټولو سره داسې نوم لیکلی داسې یوه لیک کشف شوي 2 لیک که 2 پازیټیو 2 لیک راغلی خو پازیټیو دی که یوه لیک راغله نیګیټیو دی صحیح ده او د ځینې داسې چې هغه سی راشي خو پازیټیو وي هغه د ځینې داسې راځي دا وده نه راځي صحیح ده نو دا رقم باندې د کټ طریقه باندې هم کېږي یا الیزا میتھډ کېږي الیزا دپاره لکه هارمونل مشینان چې لکه مني وډاسو کوبس ایسو داسې نور داسې مشینان په دې کې هم دا یو جلا هم کېږي پروفایل په طریقه باندې هم کېږي دا ټیسټ صحیح ده دونه مشکل نه لري و هر ټیسټ چې ته خپله پرفارم نه کړې دا په ویډیو کې د یوازې سر نه په خلاصېږي صحیح ده یو دی پی سی آر باندې بیا زه سم دم ښه ویډیو د جوړوم چې پی سی آر موږ ولې کوو او دا څو اقسام دی او د دې کوم مطلب دی پی سی آر چې دی ډي ان اے ډیټیکشن دپاره کوي یعنې د کوم ډي ان اے چې دی هغه ګوري اوس ویډیو ډېر اوږده کېږي په دې وجه زما کوشش دا دی چې زه ویډیو لږ کمه درته دغه کړم صحیح ده نور د خدای په امان